أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم. زما معزز مسلمانانو تاسو تروڑان دے ما دا قرآن کریم آیات دا درود شریف متعلق بلستلو. قرآن کریم وی تاسو خپل نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بانی درود وائے. یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما. دی آیت مبارک مونږ نبی علیہ السلام بانی دا درود ترغیب را کڑے دے چه تاسو خپل پیغمبر نبی علیہ السلام بانی درود وائے. درود دیر زیاد فضائل راغلی دی. یو روایت مفہوم مطابق چې څوک نبی علیہ السلام نوم واوري او یو ځل درود شریف وایي، نوم واوري او نوم نرستو دی یو ځل صلی الله علیه وسلم وایي، نو د دې عمل نامې کې لس نیکۍ ولیکلی شي او لس د دې سره ګناهونه معاف شي او لس رحمتون رب العالمین پہ نازل او څوک چې درود شریف روزانہ 100 مرتبه وایي، قیامت پر ورځ به د نبی علیه السلام د شفاعت مستحق وګرځي اور انشاءاللہ په دنیا کې به الله تعالی د نبی علیه السلام دیدار ورنصیب. انشاءاللہ د درود شریف فضائل کې رب العالمین بدله چې کوم دی د نبی علیہ السلام دیدار ور نصیب کړي. به دیدار د نبی علیہ السلام دوه کیسه خوب کې نبی علیہ السلام قتل بعض اوقات رب العالمین د قران کریم د احادیث او د قران کریم د آیاتونو مبارکونه ثابت دي رب العالمین په وی خبرونه هم دیدار ور نصیب کړي. نو درود شریف نبی علیہ السلام باندې مسلمانانو ډیر وایي. شپه ورځ خپل جبی دې سره چې کومه دی تازه وس روزانہ درود شریف وایي، روزانہ درود شریف وایي. مسلمانانو خپل کورونو تلاړ شي، زنانه او ته هم دا وایي چې نبی علیہ السلام باندې درود وایي. موږ باندې نبی علیہ السلام ډېر احسانات دي. زمونږ د اسلام راوړلو دپاره یا موږ اسلام باندې پیدا کېدلو دپاره نبی علیہ السلام ډېر تکالیف برداشت کړي، ډېر تکلیفونو سره سامنا شوی. ځکه مسلمانانو ته پکار دی نبی علیہ السلام باندې روزمره اعتبار سره درود شریف وایي. الله دې موږ ته په دې باندې د عمل توفیق راکړي.